د انسان او د مسلمان صحت په خرابيږي د دې شي خرڅول حرام دي ستا تجارت په باندې ګند کیږي تا نه یو مردار تاجر جوړیږي را پاسه مهنت وکا کار کسب وکا تجارت وکا ځان خپل چکم دی یو حتی ورسوا په خپل موټي وګټو دا غین وروسته وخره خو لیکن چې د چا ضرورت نشته دی بي ضرورت په بانګونو کې پیسې کړي نو زمورونو دا بانګونه چې هغه چلته سود رواني دا د رب العالمین د غضب زین دي دغه زینو باندې د رب العالمین قهر نازلېږي او چې کله جهاد راشي به په جهاد کې پاول سب کې جنگيږي دغه تجارانو مبارک الله رب العالمین ویل دي رجال الله وجه داخلك سړي دي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو زمونږ استاسي دا دین د اسلام دا یو بهترین دین دی ټولو دینونو کې زمونږ دین غوره دی الله رب العالمین ته ځکه زمونږ په دین کې هر څه پوره دي. یو څوک دا نشي ویلی چې په اسلام کې پلانې مسله نشته دی. قرآن کې الله رب العالمین ویلی دی اليوم اکملت لکم دینکم الله وایي نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین پوره کړ. نو الله رب العالمین خپل ویلی دی چې دا دین پوره دی. څوک چې وایي چې په دې دین کې پلانې مسله نشته دی او پلانې دا د هغوی جهل دی د هغوی ناپوهي ده ګنې دین الله رب العالمین پوره کړی دی. د دین د پوروالي نه یوه دا مسله ده چې زمونږ استاسي په دې دین کې د تجارت مسایل د اغستلو د خرڅولو مسایل د بیع او شراء دا لین دین د دې ټول مسایل زمونږ په دین کې شته دی. زمونږ دین دا ویلی دی چې دا سودا ده دا جائز ده دې کې سود دی دا ناروا ده او دا زیرم زمونږ د دین ورکلی دی چې یو سړی دی خپل دکانداری کوي خپل اغستل خرڅول کوي
او په دې کې د هغه اصول خیال وساتي کوم چې قران او حدیث ویلي دي نو دا انسان په دې خپل دکانداري باندې جنت شي ګټل په دې خپل تجارت باندې دا انسان ځان له جنت شي ګټل چې کله د هغه اصول خیال وساتي کوم چې قران او حدیث کې شته دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي التاجر الصدوق هغه تاجر چې په خپل تجارت کې رښتینی په دې تجارت کې دروغ نه وای قسمونه نه کوي دویم نمبر شه د اول نمبر په نوم باندې نه خرڅي دوکان نه کوي صفا تجارت کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دسه تاجر بعد قیامت پورس د انبیو صالحین او صدیقین او د شهدا په سب کې راپاتې تجارت چې دا یو غوره عمل له خو په هغه ټیم کې چې کله انسان د شریعت د اصولو خیال وساتي او په تجارت کې رښتینی کېدل او صفا تجارت کول دا ډېر ګران کار دی په جمعه کې خو هر سړی بزرګ دی په مخ کې سب کې ناس دی او نیک عمل ته ملا تړلی منځونه کوي او د شپې له تهجد هم کوي دا عملم دې زمانه کې ګران دی خو لیکن دا دومره ګران نه دی ګران عمل دا دی چې سړی دکان کې ناس دی بازار کې ناس دی د پیسو د ګټلو پسې کې ناس دی او په دغه ټیم کې د انسان د حلال او د حرام فرق وکړي په دغه ټیم کې د شریعت د اصول خیال وساتي عند الحلال والحرام د حلال او د حرام په ټیم کې د انسان ایمان معلومي یو عالم دی سهل ابن عبد الله التستری رحمه الله د دین چا د پوس وکړه د تی ویلي چې آیا د نیکی کار کول غوړه دي که د ګناه نه ځان ساتل غوړه دي نو دی عالم ته ډېره ناشنا خبره وکړه دی ورته ویلي وای اعمال البر يعملها البر والفاجر د نیکی کار دا نیک انسان هم کوي او ګناګار انسان هم کوي او خې غني کوي نه خې غني یو فاسق انسان دی ګر خړېلې دی سودی دی او په دې جمعات پر خوا باندې تیریږي او دلته یو کس ویني چې مونږ کوي تلاوت کوي تهجد کوي نو هغه خګنی چې دا یو نیک انسان دی نیک عمل کوي خو لیکن هغه به د څه وای ولا يصبر عن الذنوب الا الصديق د ګناونو نه ځان نشي صبر کولای د ګناونو نه ځان نشي بندولای مگر رښتینی مؤمن چې پرشته سره ایمان راوړي هغه انسان ځان د ګنا نه بچ کوي اوس به موږ تاسو خپل ځانونو ته وګورو منګ او تاسو چې کله تجارت کو اغستل خرڅول کو آیا په دې کې منګ او تاسو د حلال او د حرام تمیز کو چې لکه دا شی حرام دی دا شی حلال دی په تجارت کې د دوکې نه د ځان ساتلو خیال ساتو منګ چې یاره دوکهونو کې مسلمان باندې دویم نمبر چې خرڅ نه کو دا اول نمبر په نوم باندې ګټم نظر کې نیولې خو لیکن نور ته په نظر کې نه ساتو د حلال او حرام فرق نه کو یو چانم قرض واغستو د دې پروار سره نه چې دا قرض به څنګه خلاص کو بس دا یو چیرې وجلې خو مازم نشي او روپۍ دی قلارې به تخرو نو کدا کارونم کول او د حلال او د حرام فرق هم نه کو ټیک د مسلمانان به یو کلمه ویلې ده خو لیکن کامل مؤمنان منګنیو به موږ سره رب العالمین وعده کړی دا چې موږ تاسو به جهنم ته داخلي کله چې موږ تاسو دوکې کولې د خلکو مالونه خوړل نو په دغه ټیم کې موږ تاسو به جهنم ته لازمي داخلي کو علما ذکر کوي یو سړی غواړي یو کسب وکم تجارت وکم او دی کې رب العالمین زما د پر برکت واچي خیر واچي نو دی انسان له پکار دادي چې پنځو کارونو خیال وساتي من اراد ان يكون كسبه طيبا فعليه بخمسه امور څوک چې دا غواړي زمار کار کسب پاکي صفا ستر کار می دا انسان د پنځه کارونه وکي اول کار دی دا وکي چې ايرا الرزق من الله لا من الكسب تاجر انسان دی په دې باندې عقیده جوړه کی هغه انسان چې دکاندار دی هغه ستل خرڅول کوي په دې دی عقیده جوړه کی چې دا رزق ور د رب العالمین د طرف نه دی دا نو چې تجارت چې دا دکان کدا دکان میو زبا موړې مو رزق برارسه کو دکان نو زبا دولت کې مړ شمه یره دا پلانې کسب کې مې کوو نو زبا رزق برارسه او کشر دا دکان او کسب کار نو او دا وظیفه نو زبا دولت کې مړ شمه کله چې انسان د رب العالمین د رزق تم نه کوي او د دکان او د یو شی او د بل چنه د رزق تم کوي دا انسان صحیح مؤمن نه دی
د دې انسان رب چې د بدقه دکان دی ا دغه دکان نه د رزق غواړي منګو تاسو بداوي کدا دکان نو الله رب العالمین په بل لار د رزق را کولاو کی الله رب العالمین سره د رزق ډېر لارې دي خو په یو دکان باندې په یو تجارت باندې په یو کسب باندې عقیده نه دی جوړول پکار عقیده د رزق بس موږ اوسه په الله رب العالمین باندې چې رازق زموږ اوسه الله رب العالمین دی نو تاجر انسان دکاندار انسان د دې خبره دی خیال وساتي چې الرزق من الله رزق د الله رب العالمین د طرف نه دی لا من الکسب د کسب او د تجارت او د دکان د طرف نه رزق ما ته نکل شوی دویمه خبره او دویم سبب چې د انسان تجارت کار کسب دکانداری په پاکیږي هغه د دې خبرې خیال وساتي چې الله يؤخر شيئا من فرائض الله ولا يدخل النقص فيها یو انسان غواړي زما پاک کار کسب یو پاک تجارت می پاک دکانداری می دا د رب العالمین فرایض د تجارت په وجه باندې نورسته کوي د دکان په وجه دی دینی فرایض نورسته کوي دینی فرایض دي د منځ دی روزه ده زکات دی حج دی وغیرہ تا دکان کول او کله دی اذان وشو په دغه ټیم کې تا ته د الله او رسول الله حکم دی چې دکان دې بند کا او سید راشه جمعه ته پاول سب کې کېنا نو هغه انسان چې به فرایض په تجارت باندې رسته کوي وای چې رسته به وکما جمع به وشي رسته به خپل منځو کما او یا رسته راشي په دې جمع کې دا جمع ولنی رکعتونه دي تلی یا رسته کوي خو لیکن اسه ټک ټکی کوي انسان ته خلاصي د تجارت او جمانه چې تا فرایض رسته کول ستا دا کار کسب ور صفا کار کسب نه ده دا غرنګ زکات ده زکات به انسان او تاجر انسان دکاندار انسان په خپل ټیم باندې ور کوي اکثر دکانداران د زکات سره ټګي کوي د ځان عزت په لوړی یو سوالګر راشي هغه لګي روپۍ ورکی بل سوالګر راشي هغه لګي روپۍ ورکی دا د ځان سره بیلی کی به چې کله زکات وباسي نو دغه روپۍ په کې ځان ته حسابي دا د زکات طریقه انداز مورونو نبوي طریقه د زکات دا چې سلف او صحابه په باج ټیم کې سل او خان راواغ سلو بل ته په زکات کې ورکړو نبی صلی الله علیه وسلم یو باندې چې تا تم رګړې بزې ورکړي چې د دوه غرونو په منځ کې ویډې رګړې بزې وي وته چې دا تواله تا کار کسب دې پدې کې پتا باندې یو لک بلک درې لک زکات اوړي په کال کې د سیمکه و چې زر زر روپۍ راواخله په سرو کسانې ویشي نه دا 2-3 لک روپۍ دا راواله یو غریب ته ورکا هغه غریب به ځان کار روان کړي روان کله به دغه غریب بل ته زکات ورکي خو لیکن تا د خپل د عزت د ساتلو لپاره زر یو لور کې زل پر زر بل چې خلک به صفاتو کې پلاني اجي سیبو پلاني امیر سیبو پلاني قومندان سه مال زکات راکو نبوي طریقه دا ده چې زکات ورکې دا ټول زکات راواله یو غریب له ورکا چې د غریب په کار روان شي کچیر د مسلمانانو په دې زمانه کې صحیح زکات ورکوله نو په دې زمانه کې به غریب نه وي یو کال دی یو غریب له زکات ورکا غمالدار شه بل کال بل ورکا بل کال بل ورکا په کلی علاقه کې به غریبانان ختم شي کچیر د مالدارانو صحیح زکات ورکوله نن به مدرسې جمعهتونه د پچاندو باندې نه جوړېدل که مسلمانانو صحیح زکات ورکوله په مسلمانانو کې به غریب نه وي ولیکن ټول خلق نن د دنیا مفاد په نظر کې نیسي که زکات دی او که مونږ دی او که بل عمل دی ټولو کې دریا بوی او دریا نه خالی نه ټول عملونه نن دریا ګرځېدلې دي زکات دې دار واخله یو غریب مسلمان په کلی کې وګوره دسي غریب چې د ساری وخه د مسبخې می پته نه لګي دسي یو غریب ته ورکا هغه په ځان یو دکان واچي هغه په ځان یو کاروبار روان کی یو غریب مسلمان کار به وشي طالب الله رب العالمین په تجارت کې نور برکت کی دي دا ثواب واست اسم کیږي د یو لکم د ثواب کیږي او د زرم دی کیږي خدای نه د چیرته په زرو کسان ویشي او د یو چم په کار ونیش نو د زکات سره ټګی نه د پکار د تجارت د وجنه زکات رسته کول زکات کې نقصان راوستل دا ناروا دي او د تجارت په وجه باندې با په پرایزو کې نقصان هم ناراولي فرضی مونږ د دا به د خپل ټیم د تجارت د وجه نه رسته کې دا غرنګي
جنازه د پتا باندې فرض ده، د مؤمن مسلمان حق ده. دا به د تجارت د وجه نه پرېږدي چې رسمه دکانداري خرابي کې د جنازې له نظمه، د تجارت د وجه نه به صلې رحمي نه پرېږدي. نور نیک عملونه دي، جهاد به د تجارت د وجه نه پرېږدي چې رسمه دکانداري ده او که جهاد ته لاړ شمه تجارت پې خرابېږي. د صحابو صفت ده، صحابو به تجارت هم کو خو لیکن نیک عمل به هم کو. سورة النور کې الله رب العالمین د صحابو دا صفت ذکر کړل ده چې رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله. الله دا صحابه چې د رجال سړي وو، د سړیتوب صفت یې دا چې تجارت به هم کو، بل چا نه به سوالونه نه کول، خپل به کار کسب کو. دا د سړیتوب صفت ده. خو لیکن دی تجارت په د الله د ذکر، د منځ، د زکات او د عبادتونو تجارت نه قبول کول. نو تاجر انسان له پکار دی چې تجارت د الله د ذکر نه غافل نه کی، د مون نه غافل نه کی، د زکات نه غافل نه کی. ولې زکه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. دی د هغه ورځې نه یریږي چې په هغه کې به د زړونو نظرونه واړول شي. قیامت ورځ را روانه ده، تاجر انسان به د قیامت ورځې نه یریږي چې داسې ورځ را روانه ده چې هلته به حساب کتاب کیږي، دا زړونه سترګې به پکې اوړي. هلته به زه څه کوم چې د تجارت په وجه باندې زه عبادت پرېږدم، عبادت کې رستوالی راولم او تجارت ته مخه کړم او د الله رب العالمین نه مخ واړوم، د الله رب العالمین د عبادت نه مخ واړوم. قتاده رحمه الله بارک راغلی دی، هغه به ویلي وای صحابه او سلف چې وو تابعین چې کله به وای اذان وشو د سلفو دکانونه به بندو، اذان چې به وشو ټول به دکانونه بند کړل. د صحابه او تابعینو سیده به جمعه ته راتلل او وای کله چې به امیر د وخت چې هغه به اعلان وکړ د جهاد، ام دقه دکاندارانو به خپل دکانونه بند کړل او تورې به په لاس کې راوغسلې جهاد ته به وتل. د دسي تاجرانو صفت الله رب العالمین په قرآن کې کړی دی چې د تجارت د وجه نه منځ، روژه، زکات، ذکر دا نه رسته کوي. او چې کله جهاد راشي به په جهاد کې پاول سب کې جنگيږي. د دسي تجارانو باره کې الله رب العالمین ویلي دی رجال، الله چې دا خلک سړي دي، خپل روپۍ ګټي او خپل به ځان له عبادتونه کوي. نو دویم سبب دا شو چې د انسان تجارت، دکانداری، کار کسب په فاکیږي. هغه دا دی چې دا فرایض د خپل ټیم نه رسته کوي او په فرایضو کې د تجارت د وجه نه نقصان نه پیدا کوي. دا د دې انسان کار کسب، دکانداری، تجارت دا پاک کار کسب دی. دریم سبب چې انسان غواړي چې زما دا کار کسب پاک شي او پاک حلال مزدوري وکم، حلال تجارت وکم، هغه دا دی چې په دې خپل تجارت باندې الله يؤذي احد من خلق الله، په دې خپل کار کسب، تجارت، دکانداری باندې با اچا ته ضرر نه ورکه. تاسو سره په دکان کې شاګردان دي، مزدوران دي، دیو سره بسنم نه کې، دې ته بس پکې خبرې نه کې. اکثره دکانونو کې شاګردان دي، نو هغه د دکان والای د څه ریټ یو د څه کنځل یو تا کوي لکه دا چې بيخي غلامي. دا کار مناسب نه دی، دا زمونږ د شریعت خلاف عمل له خلاف کار دی. او بعضی دکاندارانو د خپل شاګردانو نه دسه غلامان جوړ کړي، ګویا کې دا د یو بندگان دي او دسه امرونه په چلای لکه دا چې د غلامي او یا د بندي ظلم په کوي. په دې خپل کار کسب کې شاګردانو ته تکلیف ور کوي، مزدورانو له تکلیف ور کوي، یا ګان ته تکلیف ور کوي. په خپل تجارت کې مؤذم جوړېګا، تکلیف بل چاته په خپل تجارت کار کسب کې مور کوا. ستاده کار کسب پاک کار کسب او حلال کسب دی چې کله تا په خپل کاروبار کې، په خپل تجارت کې بل مؤمن مسلمان ته ضرر نه ورکو. نو ضرر دام دی چې یو سړی دویم نمبر شه د اول نمبر په نوم باندې خرڅ یو شی دیسی دی او ته راوړې وی چې دا اصلي دی او په خلکو باندې د اصلي په نوم باندې خرڅ کې زمرونو دا دوکه ده. دا ضرر به مسلمانانو ته په دې باندې انسان ګناګاریږي چې یو سړی په کار کسب کې دوکه کوي او مسلمانانو ته تکلیف ورکوي. یا د یو شی خرڅول چې هغه مسلمان صحت ته ضرر ورکوي، د انسان او د مسلمان صحت په خرابيږي. د دې شي خرڅول حرام دي. ستا تجارت په باندې ګند کیږي، تا نه یو مردار تاجر جوړیږي چې کله تا په دې کې د دې خیال نه ساته چې دا شی خرڅوم د مسلمانانو ته ضرر دی کنه پیدا ده. صرف د خپل
ګټه غم وړي چیرې یو 100 او 200 روپۍ پکې وګټم او د بل مؤمن مسلمان غم د سره نه چیرې د عظیم حیوانات دي او خلاره دي خوري یا هغه ډاکټران چې دویم نمبر دوايي خراب دوايي د اول نمبر په نوم باندې خرڅي دا ډاکټران ګناګاران دي د دې خلکو سره بل رب العالمین حساب کوي چې تاسو ولې دویم نمبر دوايي د اول نمبر په نوم باندې خرڅوله زمورونو دا زمونږ دین دی زمونږ اسلام دی دا کار حرام دی چې څوک دویم نمبر شي د اول نمبر په نوم باندې خرڅي دا مسلمانانو ته ضرر دی نو دریم سبب چې ستا تجارت به پاکيږي هغه دا دی چې انسان په تجارت کې بل مومن مسلمان ته ضرر ورنکي څلورم سبب چې د انسان تجارت په پاکيږي او انسان یو پاک تاجر پاک دکاندار جوړيږي هغه سبب دا دی چې اينوي بالکسب الاستعفاف دون الجمع والكثره خپل کار کسب چې کې دکانداری جګه تجارت کې پدې کې بدانې توګه چې رسد دي سوال نه بچما چاته محتاج نشم تجارت په دې نه باندې کې لکه اکثر خلک کې ځان نور تور پشاکلې په کور کې یو روري کار کسب نه کوي یاره اسم لالای ګټي او یاره زبې خرمه یا د غرنګي په کلی علاقه کې یو سړی ویره پلانې اجسب دې زما با خرچه کوي او مال به روپۍ راکوي او خپل خلاره ټک کار نه کوي مزدوري نه کوي دا نه دی پکار دا بل ته سوال کول دم بل مؤمن مسلمان ته ضرر ورکول دي تخپل روغي په صحت باندې کار کسب شي کوله را پاسه مهنت وکړه کار کسب وکړه تجارت وکړه ځان خپل چې کوم دی یو حتی ورسوه په خپل موټي وګټو دا غي نرسته وخره په تجارت کې بس موږ مقصد دی چې د خلکو د سوال نه ځان بچ کو د خلکو د احتیاج نه ځان بچ کو د خلکو ته احتیاج او د خلکو نه سوال دا ډیر ذلیل عمل دی او په دې باندې انسان ډیر ذلیل کیږي صحابو کې دا کارو چې هغه بچا ته سوال نه کو په تجارت کې بنید استعفافي د خلکو نه ځان بے پروا کول د خلکو نه ځان مستغنی کول خپل ځان روپۍ ګټل دا په تجارت او په دکانداري کې زموږ مقصد دی او مقصد بدانه چیرې موږ روپۍ ځان را جمع کو او روپۍ ډېری کو دا به مقصد زموږ استاد په تجارت کې نه چې سړی لګي هم دغه سه روپۍ ډېری ګټلې او به مور مخه ته شوې د دنیا تجارتونه کوي کسبونه کوي او ځان په دې دنیا کې سم اړم غلې د پندو پورې دام نه د پکار ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبقر في المال التوسع فيه نبی صلی الله علیه وسلم د تبقر في المال نه منع کړی دا چې یو سړی په دې دنیا کې دومره وردن نشي چې نور عبادتونه دی پاتې اکثر خلک په دې حدیث نه پیږي نو به وایي چې څنګه نبی سلام دا مال نه منع کړی دی تجارت نه منع کړی دی تجارتونه نه نبی سلام منع نه کړی بلکې د دین منع کړی دا چې ستا خد گزاره کیږي ورځ دې سبا کیږي او روپۍ در سره دي او دا غي نورسته بنت په دې دنیا کې اړم شي په تور مثال ستا سره تقریبا 1 کروڑ روپۍ دي دا ستا د مرګ پورې کافي کیږي او ته یې چې دا روپۍ چې په تجارت باندې لګول پکار دي یو ځکه په دکان واچي بل ځکه په دکان واچي یو ځکه په یو شرکت جوړ کی بل ځکه په جوړ کی ام دغه څه کسبونه شروع کی نو به بکله یو دکان لورځي الته به حسابي کې کله به بل دکان کې حسابي کې کله به سوداګان راغواړي نو دا ټول جون به تنه د تجارتونه ونیسي عمر به ختم شي مرګ به په سر باندې ودرېږي او نیک عمل به الله رب العالمین د پاره نه کوي منګو تاسو د پاره پیدا یو منګو تاسو د عبادت د پاره پیدا یو صرف دې د پاره نه پیدا شهر مالونه وګټو منګ دې د پاره پیدا یو چې نیک عمل وکړو عبادت وکړو ځان لا او آخرت ته تیاری وکړو نو تجارت کې او په مالونو کې کار کسب کې تبقر نه دی پکار ځان پکې وردن نه کول نه دی پکار د سلف په قانون امام نووي رحمه الله ذکر کړی دی وای چې کله به سلف سلويخ کلنې ته ورسېدل نو د سلويخ کلونو وروسته به هغه د شکار کو چې د خپل کار کسب تجارت د بچو ته وسپاره ده او ورته ویل چې بچو د سلويخ کاله ما وګټله د دین وروسته تاسو ګټئ د سلويخ کلونو وروسته زه د الله بندگی کوم د سلويخ کلونو وروسته سلف عبادتونه شروع کول وښ چې سلويخ کله نه ته ورسیږي هغه په دنیا کې نور مردن نشي یره وای وس په طریقې شته کلی دي د مال د ګټلو وسه مقاده
او د سلبو به قانون دا چې څلوېښتو کلو ته به ورسېدل وبه ویلې چې نور مرګ راغی ماله نور اوس آخرت ته تیاری کوم دا دونه ګټه مې دنیا له وکړله اوس آخرت ته ګټه پکار ده هغوی به خپل کار کسب ټول بچو ته وسپارل د دې دا مطلب نه دی چې یو سړی دی د څلوېښتو کلونو وروسته دوکانداري نه کوي حرامه ده نه بلکې د څلوېښتو کلونو وروسته کار کسب کم کا د دنیا هغه مشغولتي او مصروفیتونه هغه کم کا آخرت ته توجه شروع کا او آخرت ته تیاری وکړه پنځم سبب چې انسان غواړي زما دا کسب تجارت دکانداری پاک شي هغه د دې خبرې خیر ساتي چې الله يتعب نفسه في الكسب جدا انسان او دکاندار او تاجر دی په خپل کار کسب او دکانداري او تجارت کې ځان ډیر نستړی کوي لکه اکثر خلک په دې زمانه کې چې یو شی به میزي یو کار به میزي په شپه ورځ اغیله ورکی دته عبادت پاتې چې رحمت پاتې راحت پاتې بس صرف په دنیا کې اړمي انسان او مسلمان باید په تجارت کې ځان ډیر ستړی نه کی لکه دې زمانه کې هغه تاجران رونه چې دا اتنه بجو پورې به ودی او دا غي نروسه په بازار ته وځي او سوداګانې به شروع کی تجارتونه به شروع کی او به ما خستن هلس یولس بجې راځي کوړتا دا غي نروسه به اکه میثابونه دی هغه به کوي دا غي نروسه خپل خواهشات پر کوي نو تا په کڼ ټیم کې د رب العالمین بندګي وکړه مونږ خو د عبادت لپاره پیدا یو او تا دا ټول ټیم تجارت د ورکو کار کسب له ورکو د رب العالمین لپاره تاسو وکړه په کار دا چې یو سړی دکانداری کوي تجارت کوي داغي د راحت ټیم معلومي پلانټینګ بس راحت کوم داغي د عبادت ټیم معلومي پلانټینګ بس دومره تلاوت کوم پلانټینګ بس دومره ذکر کوم پلانټینګ بس تهجد کوم پلانټینګ بس نفلی عبادت کوم جمع منتبسم فرض منتبسم تاجر انسان باید د عبادت ټیم د راحت ټیم د تجارت ټیم دا ټول بیل معلومه دانی شهر د عبادت ټیم او د راحت ټیم ټول د تجارتونو لور کلی او په دې کې اړمي او عبادت ته نوځګاری مونږ تاسو له پکار دادا چې د رب العالمین د لپاره په خپل عمر کې ټیم وباسو او ټول عمر دا دکان ته کار کسب ته ورنکو یو حدیث کې راغلی دي صحابه وای مونږ په یو مجلس کې ناسو وای په دې کې مونږ د دې فقر تذکره کوله چې دا فقر د څه خوشی شه ده چې کله په چا باندې راشي نو دا کیږي واغه کیږي د دې فقر بدی وای مونږ بیانوله وای نبی صلی الله علیه وسلم راغه او مونږ ته ویل چې ای زما ملګرو والله للفقر اخشى عليكم وقسم فلا جز تاسو باندې د غریبین نه یریګم چې تاسو به غریبانان شئ او دولګي بمړ شئ په دې باندې زنه یریګم په تاسو باندې او بيو ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا زجه پتا زمانه ایریګم د دین ایریګم چې دنیا به باندې را پراخ شي تاسو به غفلت کې واقع شي زړه بم کلک شي خواهشاتو کې به اخته شي مستی به کې پیدا شي دا دنیا انسان کې مستی پیدا کوي اخرت باندې تنیر شي او الله رب العالمین باندې نیر شي او په دې دنیا کې به اړم شي نبی صلی الله علیه وسلم د دین ایریګم بل حدیث کې راغلی پر روایت ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وی ورته نبی صلی الله علیه وسلم راغی په منبر باندې کېناستو او موږ ته بیان کوو موږ ته دا ویلي چې ان مما اخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وایزه چې ډیر ایریګم په تاسو باندې د دین ایریګم چې دا دنیا د باندې را کولاو شي او د دنیا د ډول ډول زیب او زینت خاص موټر یو قسمه قسم تجارتونه او دا مزي چې دا د باندې را کولاو شي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایزه د دین غوړ ډیر ایریګم من زهرة الدنيا د دنیا د ډول ډول نه د دې زیب او زینت نه د دین نبی صلی الله علیه وسلم وایزه په خپل امت باندې ډیر ایریګم په دې کې یو باندې چناسو هغه ویلي چې رسول الله آیت خیر نشر پیدا کیږي څه مطلب یو سړی دی کار کسب کوي تجارتونه کوي او ډیر تجارتونه دي او حلال تجارتونه دي آیت دین شر پیدا کیږي وای نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا پښتنه وکړه نبی سلام غلی شه وای چې غلی شوی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د وحی حالت راغی د نور صحابو دی باندې چې ته ویلې چې تا ولې د نبی سلام نه دا پښتنه وکړه او ته ولې د نبی سلام سره خبرې کوي هغه ته جواب نه درکې او ته سره خبرې کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی ډیر زور ورکو په نبی سلام باندې خول رااله ویلک ساتي وشو نبی سلام خپل خول وچکله او به نبی صلی الله علیه وسلم
تپوس وکړو چې هغه سائل څه شو تپوس یې کړی هغه څه شو وای کأنه حمده گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم د باندې صفت وکړو چې دا ګور ډیر خیسه تپوس وکړو چې آیا د خیر نه شر پیدا کیږي وای یقینا د خیر نه کوم د شر نه پیدا کیږي دا خبره غلطه ده چې بعض خلک وایي چې را د خیر کار مې وکړو شر پیدا کړ یو ځکه مې د سنت طریقه باندې عمل وکړو شر پیدا کړ دا خبره غلطه ده د خیر نه هیڅ کله شر نه پیدا کیږي به نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب مثال ذکر کړ نبی صلی الله علیه وسلم یې وای کله چې پسرلی کې بارانونه وشي او قسمه قسم غیاګانې راوټو کیږي نو پدې کې هغه حیوان هغه ګډه بزا او هغه غواغوي چې هغه ډیر حرس نه کی هغه دا ټول بوټي د مخ یو خوري شنه موخره او دا نور موخره قسمه قسم بوټي وخوري پدې کې پدې حیوان باندې مرض ولګي نو یای ګډه اوپټ شيږي یای ګډه خراب شي نو یا دا حیوان یا مړ شي یا د سخت مریض شي وجه څه زکه دې ډیر خوراک کله یو حرس کله یو ډیر هغه غیاګانې خورلې او ارچ اره حیوان دی چې هغه نش بوټي خوري خاص بوټي خوري او چې کله دا ګډه لګ مړ شي به لړ مرته ودري کې پجمی کې دا غي نرستا دا چې کوم دی هغه بول وغیره وکي او بوس کی چې کله صحت خبره بر چې به وږي شي پیرا شي خوراک وکي نو وای دا مثال د مؤمن مسلمان دی دومره تجارت کوي چې د به دنیا رواني او دا ورځې په سبا کیږي په خپل تجارت کې په مسکین او په یتیم باندې روپۍ لګي په مسافر باندې روپۍ لګي زکاتونه ورکوي صدقې ورکوي د خپل مال نه د دې مسلمان وای څومره حال دی او هغه انسان چې دنیا ته مخه کړي الله تیری اخرت تیری وای نبی صلی الله علیه وسلم یې سوچ دنیا په خیر د حق نه اخلي حق دا نه دی چې هم د څور مخې ته او دنیا ګټي او اخرت او دین ته سوچ نه وای کلذي یاکل ولا یشبع د دې مثال په شان د هغه حیوان دی چې خوراک کوي او مړیږي نه دا په حیواناتو کې یو مرض دی چې هغه ته جوع البقر یا جوع الكلب وای تیب کې چې کله دا غوا د شي چې په باندې یو مرض ولګي خوراک کوي مړیږي نه لکه انسان چې باز ټیم کې د ستګي شي وبس کی خو لیکن تند نه ماتيږي نو په دې خو باندې د مرز ولګي خوراک کوي خو لیکن مړیږي نه نو دا مثال د هغه انسان دی چې تجارتونه کوي خو لیکن مړیږي نه دومره روپۍ ګټلي او بیم حرسناک او بیم د دنیا وږي او بیم دنیا ته مخې صدقه په خپل مال کې نو باسي زکات په کې نو باسي او به نبی صلی الله علیه وسلم وای د قیامت په ورځ به دغه مال په دې انسان باندې گواہی ورکړي دا مال به وای چې الله زدي انسان ګټلې ما او ستا حکمونه په ما باندې مات کړیو چیرته پکې زکات نه وېستلې صدقه پکې نه وکړلې او نور نیک عملونه پکې نه وکړي یلا تیرا ونیسه نو دغه انسان الله رب العالمین بیرانی سي نو د تجارت ډیرواله د دنیا ډیرواله مقصد دا دی چې انسان په تجارت کې دومره وردن نشي چې دین کار دی پاتې او خپل د جون ارچ دي توقف کړي د سینې د پکار نو موږ تاسو له پکار دادي چې د دې اصول خیال وسات دا 15 اصول دی په تجارت کې د دې اصول خیال ساتل پکار دی او په دې باندې دکانداري پکار ده نو الله رب العالمین بس موږ او تاسو پکار کسب او تجارت کې برکت واچي به یو څو سوداګانی دي چې هغه زمونږ استاد سي په علاقه کې رائج دي خلک کوي خو لیکن هغه سود دي نو هغه به ذکر کو چې کوم ذکر لغه به ذکر شي او کوم چې ذکر نشو هغه به ذکر کوي ان شاء الله نو بعضی سودونه زمونږ استاد په علاقو کې روان دي موږ او تاسو به یو قاعده ذکر کو قاعده زمونږ دین دا هغه قرض چې د هغه ظاهري ګټه تا ته رسیدله څه مطلب تا 40 روپۍ ورکړلې قرض او د دې قرض ظاهري ګټه تا ته رسیدله دغه ګټه سود ده ولی ځکه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كل قرض جر نفعا فهو ربا هغه قرض چې ګټه راکش کی صرف دا ګوره سود ده د دې یو صورت دا ده لکه بعض شرکتونه بعض کمپنی عادي کار کوي چې تا ته چې لکه $2-3 موږ لراکا او د دې په عوض کې موږ ته یو شی درکو او ته هغه استعمال و دا غینه پیدا اخلا او ستاسو 300 روپۍ به موږ سپرتی بس 2-3 کال پس به دراشه د 200 روپۍ به تواله نو د دغه نه چې تا کوم شی اغسته دی او د دین دی پیدا اغسته دا ګوره سود دی دا حرام کار دی
یا دویم صورت د ادا ده دا پیشگی په دې کې داخله ده څه مطلب مارکیټ والا د داغي دکانونه دي نو هغه د خلکو ته وی چې لکه د دکان په تور مثال 100 روپۍ کړی ده خو لیکن ته مخ کې 15 روپۍ پیشگی راکا تا ته بس دا 100 روپۍ کړي لسر ترا والما دا سود دې زمورونو یا د چا کور دی او د دې کور کړي لسر روپۍ دا او دا دې کسته وی چې کور دل په کړي در کوم خو لیکن ته د کار وکا مالته مخ کې 15 روپۍ راکا دا لسر روپۍ کړي بل لازم 15000 لرا والما زمورونو دا به اتفاق المسلمین سود دی قران او حدیث دا حرام کړي دي څوک چې دا کار کوي هغه سودی دی هغه حرام خور دی چې څوک پیشکین اخلي مخ کې دا حرام کار دی زمونږ په دې دین کې کوم بي دین مولا د خلکو له دا پتو ورګلې دا چې دا پیشکین اغستل دا حلال دي زمورونو دا سود دی او څوک چې د سود یو روپۍ خوري دومره ګناه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی د سود یو روپۍ خوري لکه د خپل مور سره شپږ دیرش کرته زنا وي او بل حدیث کې راغلی چې په حرم کې وسره زنا وکي دومره غټه ګناه ده د سود یو روپۍ اغستل دکان دی رب العالمین درکله دی کور دی رب العالمین درکله دی بل مسلمان سره په احسان وکا ولې په پیشکیان اخلي زمورونو دا سود دی ولیکن نن په مسلمانانو کې رایج دی کافر خو پریدا ځان ته مسلمان وای اجي سه بزان ته وای امیر سه بزان ته وای قومندان سه بزان ته وای او دا سودونه به کوي او د سود روپۍ به اخلي څوک چې دا کار کوي دا زمورونو سودی دی دا انسان حرام خور دی بل صورت د دې ده لکه دا ګروي کول غاڼه په تور مثال قران کې الله رب العالمین خو دې ته جواز ورکړي دی و ان کنتم علی سفر الله رب العالمین وي تاسو په سفر باندې وي ولم تجدوا کاتبا تاسو کاتب نه مې چې لیکل دلوي کی معاملې دلولي کی نو فرحان مقبوضه په دغه ټیم کې غاڼه تبسله شوی کاپی ده په تور مثال تو رواني او یو دکان نه سودا کې روپۍ د سره نشته ده تاسو سره ټوپک دی یا بل یو بل شی ده تاسو سره او دی دکاندار سره په ګرو کې کېږي وته چې دا سودا مال راکا چې کله مې له پیسې راوړي دا شی به ته مال راکې نو دا خو جایز ده خو لیکن به د دې ګروینه کدا کم شی تا په ګرو کې هغه سره په غاڼه کې ده هغه سره به د دین ته پیدا اخلي دا زمورونو سود ده لکه مثال تا په ګرو کې د یو چانه موټر واغسته او به دا چله یا د چنه د سرزر واغسل او به پاغي کې ته خپل تجارتونه کې بل یو شی ته واغسته او دا غینه پیدا اغسل کېدل او تا ته پیدا واغسل او دا تاسو سره غاڼه کې پروتو دا ګوره سود د انسان په سودی حسابي خو لیکن شریعت دا اجازه ورکړې ده چې یا غوا ده دغه رنګ بزده اوخه ده او تاسو سره چا په ګرو کې خدله یا یو استه سورلی بگیږي نو د دینه ته پیدا شي غسل شو دم د شي خړلې سورلی په شي کولې په دې صورت کې چې کله د دې غوا یا دغه رنګ د حیوان هغه نه پکه پتا باندې هغه خوراک پتا باندې د دینه به ته پیدا شي غسل ان چې موټر دی هغه ګره د دې صورت کې نه دی اچھا د په ګرو کې موټر درک په غاڼه کې له موټر درک قلارې ودروا ولاړ به چې کله له روپۍ راوړې روپۍ به د شي وسپاره د ګرو نه پیدا اغستل د غاڼې نه پیدا اغستل د زمورونو مسلمان او انسان په سود حسابي کې دا سود دی یو بل مسله چې بعض علماء ته سود ویل دي خو لیکن دا سود نه دی بعض علماء حرام ګرځولې ده هغه دا دي چې کشتونه یا دغه رنګ د جمعوالي د لپاره د مال د جمعیت لپاره یو څو دکاندارانی یو څو کسانی او وای چې راځي په ورځ کې با یو 100 روپۍ اچو یا با په میش کې 2-3 روپۍ اچو او به په دې باندې دا قراندازي کو چې د چاره خطر هغه به اخلي نو بعض علماء د حرام ویل دي خو لیکن دا حرام نه دی دا بالکل جائز دی ځکه په دې کې په شامل ظلم نشته دی دې کې په چا باندې زور نشته دی په دې کې د چا حق نه خورل کېږي ستا خپل روپۍ دي خو لیکن دومره دا چې تا ته په یو ځل باندې ملاو شي نو په دې کې کوم حرج نشته دی په ارچ قرض دی څوک چې چاته قرض ورکړي د دوه وجو نه ورکړي یا خو د دې وجې نه ورکړي چې لکه دا سړی چې دی غریب دی او کار بند دی زبوله د روپۍ ورکم احسان به سره کوم د الله د رضا لپاره کار به روان شي او دویم صورت دا دی چې سړی چاته قرض ورکړي په کور کې روپۍ پرتی وای چې لکه څنګه د روپۍ را نه ونه لګيږي څوګره نه پټی نه کی نو دا خپل روپۍ راوالي یو کس له ورکی قرض چیرته په کار کسب کوا نو دا بالکل جایز دی زبیر رضی الله عنه بارک راغلی چې هغه سره بدی صحابو چې کوم دي مالونه یې خدل امانت
نو دی زبیر رضی الله عنه دی خلکو ته ویل چې تاسو ما سره امانت مالونه مګدئ ځکه په امانت کې قانون دی چې تا چا سره امانت کیخده او دغه امانت حالات شخصل په یو اپت راغې تباشه نو به په دغه امانت اغستون کې باندې تاوان نشته بلکې تاوان د مال په مالک باندې دی او اله چې کله پکې هغه نقصان نه کړي او دغه طرف له نقصان نه. نو زبیر رضی الله عنه د خلکو ته ویل چې تاسو ما سره د مالونو امانت مګدئ بلکې تاسو ما سره قرض کړئ ځکه زه جهادي سړی ما جهادونه کوم اسنه چې د مال ضایع نشي نو په امانت کې په ما باندې تاوان نشته دی خو چې کله مال قرض راکړو او به په دې کې د باندې یو اپت راغی نقصان پر راغی نو به ما باندې تاوان زه به تاوان درکوم. نو کله چې چا سره امانت چې شي کې خدل پاغي باندې یو اپت راغی په دې کې چې کوم دې تخپل ستا تاوان دی او ته به دې تاوان ادا کې بلکې په هغه چا باندې چې امانت یې خدل دی پاغي باندې تاوان نشته دی. اوس یو بل مسله ده یو سړی دی او د هغه سره دومره ډېر روپۍ دي چې دا وایي چې زه چیرته دا کور کې دا روپۍ کېدم نو اسنه څوک را پټي کی یا ما به څوک مړ لیکي او د یو زینې محفوظ د اخدلو او چې بانک एकदम نو دا اخدل څنګه دي کچیرته بل چاره د دې روپو کیږي الته دې کیږي خو لیکن په بانک دې نه کیږي او که بيخي بل چاره نشته د دې سر ته خطر ده د انسان په وجل کیږي په خپل روپو باندې نو په دغه ټیم کې دا په بانک روپې شي خدله کله د مرګ خطرې او په هغه اکاونټ کې لیکي چې هغه کې سود نه جاری کیږي کچیرته په هغه سود کو په هغه ګناه ده خو لیکن چې د چا ضرورت نشته او بي ضرورت په بانکونو کې پیسې کړي نو زمورونو دا بینګونه چې هغه چلته سود رواني دا د رب العالمین د غضب زین دي د زینو باندې د رب العالمین قهر نازلېږي په دې کې مزدوري ناروا ده په دې کې پیره کول ناروا دي په دې کې صفائی کول ناروا دي څوک چې دې کې کار کوي هغه بینګونو کې جاږي کې سودونه کیږي دغه انسانان د رب العالمین په قهر باندې اخته دي چې په دې کې کارونه کوي. پیرته یو بل مسله ده ته چاله په مزاربت باندې پیسې ورکې په تور مثال یو سړی سره روپۍ دي او کار کسب چند ورزي بل سره روپۍ نشته خو لیکن کار کسب شي کوله د چا سره چې روپۍ دي دا راواخلي او دا څوک چې کار کسب شي کوله دل دی ورکی چې لکه ما دا روپۍ دي په مصارفت تواله او په دې کې کار کسب کوا چې کله ګټه وکړه نو د ګټې نیمه حصہ یا دیمه حصہ یا دریمه څلورمه حصہ دا بس مې نور بستای دا بالکل جائز دی په مصارفت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې برکت ته او دا ډېر غوړ عمل دی مصارفت کول خو لیکن په دې کې یو خبر یاد ولرئ یو څوک چاله په مصارفت باندې پیسې ورکړي او دا وته وی چې لکه د 10 لک روپۍ دي زه تعالی په مصارفت باندې درکوم خو لیکن ګټو تاوان بم شریکي دا خبره بالکل ناروا ده او بالکل صحیح نه ده زمونږ د دین د نگانه زګه په مصارفت کې چې تاوان کیږي تاوان به رب المال د چا چې مال د هغه به تاوان کیږي څوک چې په تجارت کې دکانداری کوي پاغه باندې تاوان نه راځي په تور مثال تا وته ویل چې لکه زما په دې روپو باندې کپڑے والو د کپړو کاروبار به شروع کا او دا کپڑے حالات ټولې وسولې یا غل پټګلې نو په دې کې تاوان د مال د مالک دی په دغه دکاندار باندې هیڅ تاوان نشته دی ځکه یو خو دکاندار د خپل وخت هم استلې دی زحمت یې کړل دی مشکل یې تیر کړل دی او چې ته په پاسه تاوان مور واچې نو دا غټ ظلم دی. شریعت داوي چې تا چاله په مصارفت باندې پیسې ورکړي ګټه بم شریکي خو لیکن تاوان هغه د رب المال دی د مالک د مال چې کوم مالک دی تاوان بدا غي خو لیکن په هغه صورت کې چې یو د مال مالک چاته ویلي چې لکه په دې باندې د کپړې کاروبار کوا او دا په یو بل شي کاروبار شروع کی د مال د مالک د اجازه ته بغیر د بل شي تجارت په شروع کو او به په دې کې تاوان وکړو نو به تاوان د تاجری او د مال د مالک تاوان به نه خو لیکن دې مسلو کې لیکل پکار دي کله چې د چانه روپۍ اخلي او یې چاله ورکه په مصارفت باندې نو په دې کې لیکل پکار دي رب العالمین قران کې ویلي دي چې دا ولي کوي او گواهان به مقرر کوي واستشهدوا شهیدین من رجالکم الله وي دون نارینه سړي په باندې گواهان مقرر کوي چې ګوره دا کار چې دی ما پلانینه دومره روپۍ ورکړلې به یو بل مسله ده بعض خلک بل پیسې ورکړي او ورته وي په تور مثال زتاله دا 2-3 لک روپۍ در کوم په دې باندې ته د ټوټي کاروبار کوا خو لیکن په غس کې زما 10 روپۍ دي چې تا ارتم را غټلې په غس کې بل 10 روپۍ مال غټه راکې دا متعین غټه اغستل دا سود دی ولی کې دی شي
دغه یو غش کم د 10 روپۍ ونه ګټي کمی وګټي نو ام دا به د جبن در کوي یا به بیخي ونه ګټي الته د تاوان دی متعین ګټه اغستل په مزاربت کې دا سود دی یا یو کس ساله پیسې ورکوي ورته وي چې لکه دا 2 لک روپۍ دل در کوم خو لیکن د میش دی ما ته و چکله کې 10 روپۍ راکې کتاب کې تاوان ته ګټه کو دا زمورونو سود دی د دین ځان خبر کوي زګه کې دي چې هغه د میش دی 10 ونه ګټي 15 وګټي نو 15 به تعالی د جبه در کوي یی بیخي ونه ګټي نو تعالی باغت شي در کی نو زمورونو دا هغه د تجارت اصول دي د غرنګ نور بیعګان دي چې زمون دین حرام ګرځولې دي او نن سبب دي کې مسلمانان اخته دي نن سبب بازارونو کې پسلو کې 80% سود روان دي دا 60% به هغه مسلمانان چې د دین خبر دي اکثر مسلمانان خود سي د دین خبر یو بیم پکې اخته زمونږ د آخرت سوچ پکار دي د آخرت فکر پکار دي یو بل مسله دا هغه ډیره مهمه مسله ده چې یو څوک د ګاګ تر متوجه کولو لپاره یو انعام په سوداګانو کې دي لکه مثال دا سوداګانې دي په دې کې یو شی کې دي په یو کې بل شی کې دي یو کې قیمتي بل کې نه یا یو لږ شی نه په یو کې یخي په دې نورو کې نه او خلکو ته وایي چې دا چا واغسل دومره شی به سیمنګ ورکو او که چا واغسل پلانې شی به تراوزی موټر سایکل به تراوزی او پلانې به تراوزی زمورونو دا کار حرام دی ځکه دا د قمار یو صورت دی قمار دي ته ویل کېږي چې په قمار کې یا صرف تاوان وشي یا صرف ګټه وشي 10 لک روپۍ به ورسره چې قمار بازی وکي روسو سيوم نه یو سره یوم نه چې قمار وکي د 10 لک روپو خاون شي او دا قاعده زمونږ په دین کې چې په یو شي کې صرف تاوان یا په کې صرف ګټه وا نو دا شی حرام دی دا شی قمار د زمونږ په دین کې د دین ځان ساتل پکار دي لکه اکثر دکانداران شي نه راوړي وای دي کې یو شي کې لک شي خیبل کې ډيري خیبل کې ډيري خي دې لپاره چې دا خلک په را متوجي شي یا دا ماشومان ځان را متوجي کی لکه قسمت پونی ته ویل کېږي دا شی خرڅول د حرام دي دا د قمار یو صورت ده د دین ځان ساتل پکار دي دا غرنګ باز نور سوداګانی چې هغه زمونږ په دین کې حرام دي دا غنه ځان ساتل پکار دي څوک چې یو تجارت کوي یو کار کوي باید د خپل دین اول وګوري عمر رضی الله عنه قانون بداو چې هغه په بازار کې ګرځیدا دکاندار به راوړیو ورته به ته په دې تجارت باندې شرعاً علم لري په تور مثال ز کپړو والا به راوړیو د غنمو والا به راوړیو د بل یو شی والا به راوړیو ته په دې باندې شرعاً علم لري نو چې چا به ویل لرم هغه به پریخه ده او چا چې ویل چې په دې باندې شرعاً نه پیګم هغه ته به ویل چې زمنګ د دې بازار نه د دکان ختم کا او ز خپل کار کا وچیر ته چې زیل تلاړ کشیرت عمر رضی الله عنه نن ژوند دی او زمونږ دی بازارونو ته راغلی وي نو په دې کې یو دکاندار هم نه پرېښوده دا یو هم د پرېښودلو نه دی دا ټول دوکهبازان دي دا ټول چې کوم دی دوکې کوي حرام خوري سودونه کوي او چېرته دا غم نه کوي چې په ما باندې مرګ راشي او ما نه د دې مسلمانانو د مالونو د پوسونه وشي زه به بیا څه یم الله رب العالمین ته او که د قیامت پر ورځ سره به نیک عمل بدنه واخلي دي خلکو ته به ورګي چې د چا د باندې حقونه دي او که نیک عمل د سنو داغي ګناونه به راواغستلی شي او پتا به بار شي او جهنم ته به نسکور رواني زمونږ د دې خیر ساتل پکار دي چې الله حرام کړی دي داغي خیر ساتل پکار دي قران کې الله رب العالمین ویلي دي هغه څوک ولا يحرمون ما حرم الله هغه څوک چې هغه څه نه حرام چې الله حرام کړی دي دا انسان دی په خپل اسلام باندې ودرېږي تحلیل او تحریم یو شی الله حرام کړی دی او تی جایز ګڼي په دې باندې انسان کافر کیږي په دې باندې انسان د دین نه وځي چې یو شی حرام دی او تی جایز کی بلکې د خپل دین نزان خبرول پکار دي او د خپل دین خیر ساتل پکار دي او دا وخت تک دی دین لور کول پکار دي دنیا هم ډیره وګټله او دنیا د لپاره ډیره منډي واله لکه د قبر د لپاره تیارې پکار دي لکه د آخرت د لپاره تیارې پکار دي پکار ده د الله رب العالمین په دین باندې موږ تاسو پیسې ولګو ځان په ولګو په دې دین باندې دا ارث د دین د قربان کو الله رب العالمین دې موږ تاسو له دې خبرو او عمل کولو سو توفیق راکړي الله رب العالمین دې موږ تاسو د حلال کسبونو او تجارتونو را نصیب کړي الله رب العالمین دې موږ تاسو د حرامو نه وساتي الله رب العالمین دې موږ تاسو د سودونو نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه